سلامونه درنو لیدونکو اعلان مشروع او جوړ به استي د قرغې بند هغه هیوادوال چې چکر ته ترغلی ورته د سره ولاړ یو څه خبري وسره کوو بل مشر کې ورته تاسو مرزان معرفي کړئ. وعلیکم السلام ستړي مشه بخیر راغله. زه زاهد الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ تنګي د اوسیدونکی یم. ډیره مننه شاله اوسئ. تاسو ورو ما نوم نصر احمد شاهین دی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی. مننه شاهین صاحب. تاسو ورو تاسو ځان معرفي کړئ. معرفي کوم نوم دی یو ملګری خو په تېښته بریالی شو ښه. شاهین صاحب له تاسو مننه شاله اوسئ. څونه وخت چې راغلي یاستئ تیر وارم راغلی یې که نه اول ځلم دی؟ یاره دلته خو ډېر راځو موږ خو دلته نږدې یاستو نو دلته ډېر راځو هر کله دا خبره چې زړه تنګوالی شي نو دې خواته راسو نو چکر ووهو داسې شرغې ته راشو د منظرې څخه خوند واخلو نو داسې دا خبره دلته یا د شریخو ته راځي ډېر وخت نو داسې د اوبو منظره وکړو څه وي. خوشحاله اوسئ. بس لا مو خوشحاله لره وپوښتنه ده که نه چې کلونه وړاندې داسې احساس به م کوو چې ورځ به م راشو دلته چکر یې به وکړو تفریح به وکړو راحت به وکړو. یاره نو احساس هم کولو نو ځکه الله تعالی خو موږ ته وعده راکړې ده د کومه دا خبره کوم امتحان چې و وخت هغه امتحان کې موږ کامیاب شولو دلته اوس یو بل امتحان روان دی چې موږ په دې کې دا ډېر مهم دی ځکه هغه ډېر مثلا هغه چې و دا خبره داسې د قربانۍ هلته قربانۍ میدان و دلته اوس دا خبره خدمت عمل میدان دی دلته باید دا خبره موږ ډېر چمتو اوسو در لحاظه موږ دلته باید خدمت وکړو هیوادوالو ته. ښه خبره چې اوس باید دا خدمات وړاندې کړو چې عمل کې ښه ثابت شو. د تاسو مننه. شاهین صاحب تاسې څه ویل غواړئ؟ تاسو دلته چې قرغې ته راغلي یاستئ موږ د ملوخ همیشه لپاره راځئ؟ همیشه لپاره نه خو د وخت نه وخت چې په تنګ شو بیا کله کله راځو 2 میاشتو کې 3 میاشتو کې یا میاشت کې هر وخت چې راپې شو د ژوند په تنګ شو ملګرو سره بس دلته قرغې ته راځو. خوشحاله شاهین صاحب تاسو ته چکر غواړو امیدوار یم چې همیشه خوشحاله اوسئ. مننه خیر اوسئ. تاسو څخه تاسو مننه. مننه سلامات اوسئ. خوشحاله اوسئ. تاسو مننه.